په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي نماند او استازی سهیل شاهین وایي چې په افغانستان او سیمه کې امنیت د اسلامي امارت له شتون له امله دی. سهیل شاهین پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د اشغال پر مهال هم اسلامي امارت نه یوازې دا چې جهادي هلې ځلې کولې بلکې په هیواد کې د غلو او اختطافګرو مخه هم نیولې وه. هغه زیاته کړې چې کله چې مجاهدین د کابل ښار ته داخل شول په دې ښکلي ښار کې امن راوستل هم د اسلامي امارت د واحدي واکمنۍ له امله ممکن شو. سهیل شاهین ویلي دي چې که په افغانستان کې واحد واکمني نه وي نو د تیر په څیر به د کابل ښکلی ښار د تنظیمي سیالیو او مخالفینو له امله د خونړیو جګړو وژنو او ورانیو شاهد و. د شاهین په وینا هغوی چې لا تر اوسه په هر نوم پردی برنامې تعقیبوي په دې ولس او وطن اوسنی امن نه لورېږي او له دې کړېدلي ولس سره جفا کوي.